مینه کې هم مسافرۍ کې هم بلا درد دی مینه کې هم مسافرۍ کې هم بلا درد دی خو غریبۍ کې بیا بیخي بې انتها درد دی. درنو لیدونکو د خیال نړۍ یوټیوب چینل نه زما عنایت جبار خیل سلامونه او احترامات ومنئ. هیله ده چې ټول به د صحت په جامه کې یاست او سره به روغ یاستئ او ښې شېبې به مو تېرې کړي. یو ځل بیا د ادبي خپرونو وار را رسېدلی. په دې خپرونه کې را سره ارشاد الله حقاني صاحب میلمه دی او حقاني صاحب نو د شعر د لیکلو توان هم لري او یو بل صلاحیت هم ورسره دی چې هغه د ترنم دی. نو حقاني صاحب ته الله پاک بېله حنجره ورکړې ده. د ده نه به شعرونه هم اورو او ترنم به هم راته کوي. د ده سره به د زړه خواله وکړو. هیله د تاسو را سره تر پایه پاتې شئ. خپرونه را سره وګورئ. ارشاد الله حقاني خپرونې ته ښه راغلی. هرکلی درته وایم ستړي مه شئ. ډېره مننه جبار خیل صاحب محترم. زه به هم په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه او بیا د کمرې له لارې چې څوک زموږ دا خپرونه ګوري هغې ته به سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم او له تاسو ډېره مننه کوم چې زموږ غریبانانو پوښتنه مو وکړه. ډېره مننه حقاني صاحب. دا ستاسو حق جوړیږي چې موږ تاسو همدومره خدمت چې دا زموږ ډېر یو ناچیزه کار دی دا باید موږ وکړو. دا ستاسو د زړه احساس او د زړه درد چې د قلم په ژبه لیکل کیږي دا تر نورو ورسوو او دې مسلک ته یا دې کار ته باید لا خدمات وشي. دا چې څه موږ کوو دا مبالغه نه ده، دا د خدمت دپاره ده. راځو حقاني صاحب ستاسو نه په لومړي سر کې ستاسو کوم لیکلي څه انتخاب چې لرئ هغه موږ او لیدونکو ته په ګډه سره واوروئ. مهرباني. غزل داسې دی چې مینه کې هم مسافرۍ کې هم بلا درد دی. مینه کې هم مسافرۍ کې هم بلا درد دی خو غریبۍ کې بیا بیخي بې انتها درد دی. مینه کې هم مسافرۍ کې هم بلا درد دی خو غریبۍ کې بیا بیخي بې انتها درد دی. او خورې په ډکو ډکو سترګو ورور ته داسې ویل قتل تا وکړلو اوس زه مرمه په ما درد دی. یو ځل بیا. خورې په ډکو ډکو سترګو ورور ته داسې ویل قتل تا وکړلو اوس زه مرمه په ما درد دی. او هغه نړۍ چې غومبر د بشریت وهلو هغه نړۍ چې غومبر د بشریت وهلو نن ولې چوپ ده چې په وړکو د اقصا درد دی.